د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستاني مولانا فضل الرحمن څرګندونو په لر او بر افغان وطن کې خبرګونونه راپارولي دي. هغه وړمه ورځ د یوې ترهګرې پنجابۍ ډلې باندې د بندیزونو د لګېدو په خبرګون کې د پاکستان پر حکومت د انتقاد پر مهال وویل تحریک لبیک باندې په داسې مهال بندیز لګول کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترهګر افراطي او قوم پرست تحریک ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. لیکن اگر ایک ملک کے اندر PTM جیسی قوم پرست انتہا پسند دہشتگرد تنظیمیں پنپ سکتی ہیں تو پھر ایک مذہبی جماعت کے لیے گنجائش کیوں نہیں؟ د فضل الرحمن څرګندونو ته په خبرګون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ویلي دوی د ترهګرۍ قربانیان دي او فضل الرحمن د ترهګرو روزونکی او ملاتړی دی. بیا د غورځنګ بل مخکښ غړی محسن داوړ وایي چې مولانا فضل الرحمن د پښتنو له وینې تویولو او وژلو څخه ګټه ترلاسه کوي او PTM هیڅ کله تشدد نه دی کړی. د چارو یو شمېر کارپوهان مولانا فضل الرحمن د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI تالي سټه جاسوس او ځانګړی کس یادوي او وایي د مولانا ګوند د افغانستان او پښتونخوا وطن کې د افراطیت او ترهګرۍ بانی او خورونکی دی. دوی زیاتوي فضل الرحمن او ګوند عملاً افغانستان ته هر کال سلګونه طالبان د جګړې لپاره لیږي او د پاکستان د ګټو لپاره جعلي جهاد کوي. پاکستان کې اکثره مذهبي مشران چې دي د ISI غړي دي او مولانا فضل الرحمن خو ټول وخت د پاکستان سیاست تعقیبوي او دغه جنبش چې دی چې دغه راخوټېدلی جنبش دی دا د پاکستان په سیاستونو باندې انتقاد کوي د هغوی د ظلمونه خلکو ته ښکاره کوي. نو معنا دا د هغه مجبور مکلف دی چې څه ISI ورته وي هغه خبرې وکړي. موږ مولانا فضل الرحمن ته وایو چې همدغه ریاست اوس تاسو په مقابل کې هړتال وکړو احتجاجونه مو کړل لارې هم بندې کړې خلک هم په تکلیف کې هغه وخت کې د ترهګرۍ هېڅ خبره نه وه او د خدای ظالمه ته چې د ترهګرۍ خبره کوې ترهګر خو خپله جابر ریاست ده او تی مفتي پاکستان ترهګري کوي او تی د ترهګرۍ په مقابل کې فتواوې ورکوي. کله چې په طالبانو نظام باندې حملې کېدلې د همدغه تاسو د تنظیم مشترک حکومت او د مشرف له حکومت سره په ګډه باندې مسلم لیگ نون سره تاسې امریکایانو ته اډې ورکړې او دلته په خلکو باندې ترهګر بریدونه وکړل. په ټولنیزو رسنیو کې هم لر او بر پښتنو افغانانو د فضل الرحمن پر ضد لیکنې کړي او هغه د اسلام په جامه کې د مسلمانانو او پښتنو د دښمن په نوم یاد کړی. دوی لیکلي که مولانا یو پنجابي ګوند باندې غیرت کوي ودې کړي خو پر خپلو مظلومو پښتنو د خوله نه اچوي. د دوی په خبره پښتون ژغورنې غورځنګ د مظلومو غریبو بې کسو پښتنو یو تحریک دی او چاته به اجازه ورنکړل شي چې بده یې ووایي.